خا د دې نه مخکې چې زموږ کوم کلاس و د والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ، په هغې کې موږ دا زده کړل چې یاره والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ دا څنګه بزنس موډل دی، په دې کې به موږ کار څنګه کوو. دویم نمبر کې بیا دا زده کړو د هغې چې کوم هانټینګ دی، پروډکټ هانټینګ، هغه مې زده کړو. بیا هم د هغې سورسینګ وکړو، بیا هم د هغې لیسټینګ وکړو، بیا هم اډرشپ کو، اډر هم پروسس کو. ښه نو د دې پورې موږ هر څه کور کړي وو، مطلب د اډر پروسیسینګ پورې موږ هر څه کور کړي وو. د دې نه بعد اوس زموږ نیکسټ سټیپ چې دی هغه دا دی چې کله زموږ اډر کسټمر ته ورسي، زموږ اډر چې دی هغه ډیلیور شي، نو موږ به د دې ټریکینګ اپډیټ کوو. موږ به ټریکینګ اپډیټ کوو چې تر څو موږ د یو اډر ټریکینګ نه وي اپډیټ کړی نو د هغې پی آوټ موږ ته نه میلاویږي. چې کله موږ ټریکینګ اپډیټ کړو نو د هغه اډر پیمنټ چې دی هغه به زموږ په اکاونټ کې جمع شي. چې کله زموږ اډر ډیلیور شي، کسټمر ته ورسي، نو د هغې نه بعد به موږ ټریکینګ اپډیټ کوو. د دې دا مطلب دی چې یاره زموږ اډر چې دی هغه کسټمر ته ورسېد او هر څه ډن شو. ټیک ده، نو ټریکینګ به موږ څنګه اپډیټ کوو. د ټولو نه مخکې زه دا بایر اکاونټ اوپن کوم. دلته موږ خپل اډرز چیک کړو چې یاره زموږ اډر ډیلیور شوی دی که نه. پرچیز هسټري، نو چې کوم اډر تاسو شپ کړي دي هغه تاسو دلته چیک کړئ چې کوم ډیلیور شوي دي. لکه فار ایگزامپل دې اډر ته وګورئ، دا اډر چې دی دا پریپیرینګ کې دی، د دې نه بعد به دا لاړ شي آن د وے ته او بیا به ډیلیور شي. دلته موږ سره تاسو کتلی شئ دا اډر چې دی دا ډیلیور شوی دی، د دې ټریکینګ موږ اپډیټ کولی شو. دا هم ډیلیور شوی دی، د دې ټریکینګ هم کولی شو، دا هم ډیلیور دی. نو ټول اډر چې دي هغه ډیلیور دي. نو چې کوم اډر ډیلیور وي د هغې ټریکینګ به موږ اپډیټ کوو. تاسو دې ځینه هم چیک کولی شئ. ګوره ښه سټیټس ته به لاړ شئ، دلته ان پروګرس، ان پروګرس کې هغه اډرز دي چې هغه لا ډیلیور شوي نه دي. ګوره ښه ویو ریزلټ، دا اوس ان پروګرس دی، دا هغه اډرز دي چې ان پروګرس کې دي. دا وګوره دا لا ډیلیور نه دي. یو چې دی آن د وے دی دا به نن ورسي، په لاره باندې دی. بل اډر چې دی پریپیرینګ کې دی، دا ان پروګرس دی. سټیټس او کمپلیټډ، ویو ریزلټ. اوس به ټول هغه اډرز وي چې هغه ډیلیور شوي وي. ټیک شو. ښه اوس به موږ ټریکینګ څنګه اپډیټ کوو. نو د ټریکینګ چې دی مختلف ویب سایټس دي، تاسو به د هغې سبسکرپشن اخلئ. ټیک شو. لکه مطلب ډیر زیات دی، ګیټ مور شو، آی سکای ټریکینګ شو، داسې نور دی ډیر زیات دي. زه چې پرسنلی کوم یوز کوم هغه دی آی سکای ټریکینګ. ګیټ مور هم ډیر زبردست دی خو د هغې سبسکرپشن اوس نه میلاوي. نو زه چې دی آی سکای ټریکینګ یوز کوم، د هغې سبسکرپشن مې اخیستی. دا دی تاسو کتلی شئ، دا دی آی سکای ټریکینګ. د دې به تاسو سبسکرپشن اخلئ. تاسو کوشش کوئ. ګوره زه تاسو ته دلته یو بله خبره کوم، دا ټریکینګ نه دی، دا بیا یو سروس دی په والمارټ باندې. که تاسو والمارټ کوئ یا ټیک ټاک شاپ کوئ نو ټریکینګ چې دی اکثر کسان خپله نشي اپډیټ کولی. بیا د دې لپاره نور ایکسپرټ کسان وي، هغوی دا سروس ورکوي، خو په هغې کې ډېرې زیاتې مسلې راځي. هغې کې داسې کسان وي چې هغه سکیمرز وي، هغوی داسې ټریکینګ تا ته درکوي چې هغه آلریډي یوز شوی وي. نو تاسو کوشش وکړئ، دې کې هېڅ هم نشته. دا کلاس چې تاسو وګورئ بالکل دا یو شارټ کلاس دی، په دې کې بیا تاسو دومره شئ چې ټریکینګ به تاسو د خپل ځان لپاره په خپله جنریټ کوئ. دا مسله به تاسو ته نه راځي. ښه دې کې اکثر داسې سکیمرز وي چې هغه تا ته ټریکینګ درکړي، مطلب په 100 روپۍ باندې یا مطلب 50 باندې 50 باندې داسې ټریکینګ تا ته درکړي، خو هغه آلریډي یوز شوی وي. نو چې کله ته هغه ټریکینګ اپډیټ کړي نو هغه ستا د اکاونټ چې کوم ویلډ ټریکینګ دی په هغې باندې ډېر زیات هغه امپیکټ کوي. ټیک شو. ستا د اکاونټ هیلث هغه خرابوي. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو خپله د ځان لپاره ټریکینګ اپډیټ کړئ، بالکل ویلډ ټریکینګ. زه چې درته کومه طریقه ښیم نو انشاءالله په دې طریقې سره به تاسو د خپل ځان لپاره بالکل ویلډ ټریکینګ کریټ کوئ. ټیک ده. نو ټریکینګ به موږ څنګه اپډیټ کوو. لومبی خو ما تاسو ته وویل چې هغه اډرز چې هغه ډیلیور شوي وي موږ به د هغې ټریکینګ اپډیټ کوو. ټیک شو. چې کسټمر ته رسېدلي وي نو دلته به زه لاړ شم، فار ایگزامپل دا اډر دی، دا اوس ټول ما سره ډیلیور کړي.
ګوره دلته تاسو کتلی شئ دا آرډرز ډیټیل دلته موږ ته آرډر په سویم ډیټ راغلی دی 17 او شپ بای 20 مطلب موږ چې کله ټریکینګ اپډیټ کوو نو موږ به د 17 نه والا تر 20 پورې د دې ډیټ ترمنځ چې دی موږ به ټریکینګ اپډیټ کوو صحیح شو د 17 نه تر 20 پورې چې مطلب 17 نه کم نه وي او د 20 نه زیات نه وي آرډر موږ ته په سویم راغلی 17 او شپ بای 20 نو چې د 17 نه والا تر 20 پورې موږ به داسې ټریکینګ ګورو صحیح ده یو خو به تاسو ځان سره دا ډیټ یاد ساتئ چې زمونږ چې کوم ټریکینګ په کار دی هغه دی د 17 نه والا تر 20 پورې مطلب 17 نه کم نه او د 20 نه زیات نه د دې ترمنځ چې موږ ته ټریکینګ میلاو شي بل دی تاسو لاندې وګورئ کسټمر ډیټیلز په دې کې تاسو کتلی شئ زپ کوډ 42051 چې دا مونږ ته یاد وي بل دی مونږ سره سیټي دا سیټي به مونږ ته یاد وي دا هیکري داسې سمثینګ داسې څه نیم دی نو زه به داسې وکړم چې دا زپ کوډ به کاپي کړم او آیسکای ټریکینګ ته به لاړ شم فایند ټریکینګ نمبر په دې باندې به زه کلیک وکړم اول چې دی زپ کوډ دا به دلته زه پیسټ کړم دا زموږ زپ کوډ شو او یو پی ایس کې به یې مونږ ګورو یو پی ایس او یو ایس پی ایس دا ټول مونږ یوز کولی شو ټیک ده خو مونږ به ګورو بهتر ده چې مونږ وګورو یو پی ایس او یو ایس پی ایس او بیا به مونږ فیډ ایکس کې ګورو چې په کوم کې مونږ ته میلاویږي لومبی چې دی تاسو به دلته زپ کوډ تاسو ته ښکاري دا به تاسو دلته پوټ کړئ ٹھیک شو د هغې نه بعد ډیټ ما تاسو ته ویلو چې د څونه 17 نه 20 پورې او 20 دلته به مونږ ډیلی ورکو شپ ډیټ دی که نه دا مونږ ډیلی ورکو دا به زه سرچ کړم نو دا مونږ ته نه میلاویږي په دې کې صحیح شو شپ کې به چیک کو په دواړو کې چیک کوو په شپ کې او په ډیلیور کې دا به زه چیک کوم داسې دا مونږ ته نه میلاویږي اوس به زه په یو ایس پی ایس کې چیک کوم تاسو کتلی شئ په یو ایس پی ایس کې دلته تاسو وګورئ پیکیج ایټ تاسو به دې ته ګورئ اوس دا دی که نه 619 بلکل دی که نه ما تاسو ته ویلي چې یاره 17 نه والا تر 20 پورې خو دې کې یو مسله ده سټیټس ته تاسو وګورئ زموږ ډیلیور کې پکار دی زموږ اډر چې دی هغه ډیلیور شوی دی او دا دی ان ټرانزیټ موږ ته لا ډیلیور کې نه میلاویږي لاندې به وګورو ټول ان ټرانزیټ کې دي درې موږ ته میلاو شو دام دی 18 دی 20 بالکل صحیح دی دا چې تاسو یو ورځ نیمه بعد چیک کوئ نو دا به ډیلیور کې بیا تاسو ته میلاویږي نو دا ټریکینګ چې دی دا به تاسو نه یوز کوئ چې د ان ټرانزیټ په ځای باندې ډیلیور وي ټیک شو نو دا اډر چې دی دا به تاسو 2-3 ورځې بعد په دې کې چیک کوئ اوس یې داسې مطلب فیډ ایکس کې ګورو که فیډ ایکس کې میلاو شي چېرته دلته تاسو کتلی شئ موږ سره د فیډ ایکس هغه میلاویږي پیکیج ایټ 17 دی صحیح ده دغه رنګې دا 18 دی او دلته سټیټس کې څه دی ډیلیور بالکل ټیک صحیح ټریکینګ دی خو دا چې دی دا امپیکټ کوي د فیډ ایکس هغه چې دی هغه امپیکټ کوي تاسو کوشش کوئ چې تاسو یا یو پی ایس هغه جنریټ کوئ اپډیټ کوئ او یا د یو پی ایس هغه دا چې دی که نه د فیډ ایکس هغه به مونږ پرېږدو ټیک شو دا به
د یو اس پی اس هغه چې دی ان ټرانزیټ کې دی دا به یو ورځ نیم بعد به دا چیک کړو نو دا به انشاءالله ډیلی ورکوي بیا موږ دا اپډیټ کړو زه ګورم اوس بل اډر چې دی هغه زه چیک کوم فار ایگزامپل دا اډر دی مونږ ګورو که چېرته د دې ټریکینګ میلاو شي دلته تاسو وګورئ اډر 18 او شپ 20 مطلب د 18 نه والا تر 20 پورې به مونږ دغه ګورو ټریکینګ به مونږ پیدا کوو بل دی مونږ سره دا زیپ کوډ او دلته مونږ د سیټي ته ګورو دا ټول به مونږ ګورو چېرې دا میچینګ کوي زیپ کوډ به مونږ چیک کوو سیټي به مونږ چیک کوو او ډیټ به مونږ چیک کوو ټیک شو سیټي چې دی تقریبا CORDLN داسې دی سمثینګ دا به مونږ چیک کوو اول به مونږ دلته دا زیپ کوډ پوټ کړو او د 18 نه والا تر 20 پورې دا مونږ سره الریډي دی 18 نه والا تر 20 پورې دا به مونږ کو UPS دلته دی مونږ سره 11 ډیټ پیکیج ایډ کې وګورئ 11 ډیټ سیټي ته هم تاسو وګورئ CORDLN اډا دلته مونږ سره مسله دا ده چې زمونږ داسې ټریکینګ په کار دی چې هغه د 18 نه تر 20 پورې وي خو دلته دی 11 دا زمونږ نه دی په کار دلته به سکرول ډاون کو سکرول دې کې نشته مخکې به بل پیج کې وګورو دا چې دی 16 دی ډیلی ور دی 16 دی تھرټین 17 دا هم نه دی مخکې به وګورو بل پیج کې به وګورو دا دی مونږ سره دا 12 دی دا 16 دی دا هم 16 دی دا هم 16 دی دا ډیلی ور دی خو دلته مسله مونږ سره څه ده مسله مونږ سره دلته سیټي ته تاسو وګورئ سیټي مونږ سره چینج نو دا هم ټیک نه دی مونږ سره بل به وګورو دا هم 16 دی 13 نو دې کې مونږ سره میلاو نه شو دارنګې به مونږ په شپ ډیټ کې وګورو په شپ ډیټ کې چې دی 18 دی ډیلی ور دی خو دلته مونږ سره سیټي کې فرق دی دا دی دلته تاسو کتلی شئ 18 ډیټ دی CORDLN خو دا ان ټرانزیټ دی مطلب ډیلی ور کې مونږ سره نه میلاویږي دا چې کله تاسو ته داسې نه میلاویږي بیا تاسو په دویمه ورځ چیک کوئ نو دا ان ټرانزیټ چې دی دا به ډیلی ورته تللی بیا به تاسو ته میلاو شي دارنګې UPS کې به وګورو USPS کې دا دی 18 خو دا ان ټرانزیټ کې دی دا هم ان ټرانزیټ په دویم پیج کې به وګورو دلته تاسو کتلی شئ پیکیج کې 19 ډیټ دی مونږ سره ما ویلو چې 18 نه والا تر 20 پورې یا 21 هم وي څه مسله نه کوي او ډیلی ور دی او دلته سیټي ته وګورئ CORDLN اډاهو مطلب دا ټریکینګ چې دی دا بالکل ویلډ ټریکینګ دی او دا مونږ یوز کولی شو تاسو به د څه خیال ساتئ لومبی به تاسو پیکیج کې ډیټ ته ګورئ ټیک ده چې کله تاسو ډیټ ستاسو سره ټیک رالی بیا د هغې نه بعد تاسو ګورئ دلته سټیټس ته ستاسو د ډیلی ور والا ټریکینګ په کار دی چې هغه ډیلی ور وي ډیلی ور دی بالکل بیا به دلته تاسو سیټي ته ګورئ سیټي چې دی سیټي هم بالکل موږ سره اکوریټ دی CORDLN اډاهو بیا به تاسو زیپ کوډ ته ګورئ کوم زیپ کوډ چې موږ دلته پوټ کړی دا دی 83.815 دا دی زیپ کوډ هر څه موږ سره بالکل اکوریټ دی دا ټریکینګ چې اوس کله تاسو اپډیټ کوئ نو دا به امپیکټ نه کوي او بل به تاسو ګورئ چې کله ډیلی ور کې ان ټرانزیټ و نو دا ټریکینګ چې دی دا بیا تاسو نه اپډیټ کوئ دې ته به تاسو ویټ کوئ یو ورځ نیمه به تاسو دې ته ویټ وکئ نو دا بیا خپله ډیلی ور شي صحیح شو د دې هر څه به تاسو خیال ساتئ د زیپ کوډ به خیال ساتئ
د ډیلیوري اډرس به خیال ساتئ چې کومه سیټي ده تاسو سره هلته تاسو به ګورئ چې دلته چې موږ سره کومه سیټي ده تاسو وګورئ دا ګوره دا دی CODLN داسې سمثینګ دی دلته هم چې دی تاسو کتلی شئ CODL ها نو دا ټریکینګ چې دی دا اوس موږ سره بالکل اکوریټ او صحیح ټریکینګ مطلب د 19 ډیټ ټریکینګ دی نو دا به څه وکړو موږ به دا ټریکینګ یوز کړو په دې باندې به زه کلیک وکړم او په دې باندې دا به زه په دې باندې یو ځل بیا زه کلیک وکړم دا به زه دلته چیک کړم دا د USPS چې کوم ویب سایټ دی دا په دې باندې موږ چیک کړو چېرې دلته تاسو کتلی شئ ډیلیور زموږ دغه چې کوم دی ټریکینګ هغه ډیلیور دی ډیلیور کې راځي او لیبل کله کریټ شوی دی 21 جون باندې مثلا نه کوي مطلب 21 سټیک دی خو چې 18 نه وروسته نه وي یو ورځ نیمه چې مخکې وي هغه څه مسله نه کوي صحیح شو نو دا ټریکینګ چې دی دا موږ سره بالکل ویلډ ټریکینګ دی دا لیبل چې دی دا پرون کریټ شوی دی ټیک ده ها دا ټریکینګ به اوس موږ څنګه اپډیټ کوو ګوره دلته موږ په دې شپ آیټم باندې کلیک وکړو دلته موږ دا کلیک کوو I already have a shipping label او کوم یو ټریکینګ دی زموږ USPS چې کوم یو ټریکینګ تاسو یوز کوئ نو دلته به هغه کلیک کوئ اوس زموږ دی USPS او دلته به دا زه کوم دا به زه دې ځینه کاپي کوم او دلته به زه پیسټ کوم چې کله دا موږ پیسټ کړو نو زموږ دا آرډر چې دی هغه به د انشپ نه وځي او شپ ته به لاړ شي کنټرول پلس وي USPS دا به زه کوم مارک ایز شپډ ها زموږ آرډر چې دی هغه ډیلیور شو دلته تاسو کتلی شئ دا اوس د انشپ نه ووتو او شپ ته لاړ دې طریقې سره تاسو ټریکینګ اپډیټ کولی شئ اوس دلته یو خبره ده که نه دلته اوس یو دلته تاسو کتلی شئ اول موږ سره په انشپ کې 15 اوس موږ سره 14 دي چې کله موږ د دې ټریکینګ هم اپډیټ کړو نو دا به موږ سره دا به د انشپ نه وځي او شپ ته به لاړ شي دلته زه تاسو ته یو بله خبره کوم ډېره اهم خبره ده چې هغه د ټریکینګ سره ریلیټډ نه ده خو بیا هم تاسو د هغې خیال ساتئ دلته تاسو کتلی شئ د یو آرډر سره یو ریډ ډاټ شو کیږي او دې ته لیکلي دي کسټمر هیز ریکویسټډ کینسلیشن اف دس آیټم دا هغه ټایم کې شو کیږي چې کله کسټمر تاسو ته د کینسلیشن ریکویسټ وکړي چې هغه تاسو ته ووایي چېرې زموږ آرډر چې دی هغه کینسل کړه نو چې هغه کله تاسو ته ریکویسټ وکړي آرډر به موږ څنګه کینسل کوو یو خو تاسو دا خبره په یاد ساتئ چې کله کسټمر ریکویسټ وکړي د کینسلیشن نو دلته تاسو دا پرفارمنس اوپن کړئ دلته موږ سره د کینسلیشن یو دلته تاسو کتلی شئ موږ سره دلته د کینسلیشن یو خپل آپشن دی ټیک شو چې کله زموږ کینسلیشن زیاتیږي نو دا چې دی نو دا به هم زیاتیږي او دا چې کله زیاتیږي نو زموږ د اکاونټ هیلث چې دی هغه به مطلب خرابي زموږ اکاونټ باندې به غلط امپیکټ پرېوځي خو چې کله کسټمر په خپله ریکویسټ وکړي نو بیا چې دی دې باندې څه اثر نه پرېوځي په دې باندې څه امپیکټ نه کېږي نو زه تاسو ته وایم چې کله کسټمر ریکویسټ وکړي د کینسلیشن نو دا موږ څنګه کوو دا اوس ګوره دلته تاسو کتلی شئ دلته موږ ته یو ټایپ شو کېږي د میسج دلته موږ ته یو نوټیفیکیشن راشي لکه فار ایگزامپل دا کسټمر دی د ریکویسټ کړی کینسلیشن ریکویسټ نو که چېرته د کسټمر آرډر چې دی که نه کینسل کېدو ټیک شو خو ښه خبره ده تاسو د هغه آرډر کینسل کوئ هم درته زه اوس ښیم چې موږ به څنګه کینسل کوو د کسټمر آرډر به موږ څنګه کینسل کوو او که چېرته نه کینسل کېږي مطلب دلته تاسو لکه فار ایگزامپل داسې یو کسټمر ریکویسټ وکړي چې د هغه آرډر چې دی هغه آن د وی وي مطلب په لاره وي نو دا خو ته بیا نشي کینسل کولی
نو هغه ته بیا دلته میسج وکړي. دا ډېر زیات ضروري دی. ته به خامخا کسټمر ته ریسپانس ورکړې. که چېرته ته ریسپانس ورنه کړې دلته موږ سره یو بل ګوره پرفارمنس کې که چېرته تاسو وګورئ سیلر ریسپانس دا چې دا به ستاسو بیا کمیږي او چې کله دا کمیږي نو ستاسو اکاونټ هیل چې دی هغه به خرابېږي او ستاسو اکاونټ باندې به غلط امپیکټ پرېوځي. خامخا به تاسو هغې ته ریسپانس ورکوئ. لکه که چېرته د کسټمر اډر چې و هغه په لاره باندې و نو ته به هغه ته میسج وکړي. دلته ایمیل به ورته وکړي داسې دا دی چې یاره دلته ورته ته ایمیل وکړي چې ستا اډر چې دی هغه په لاره باندې دی او چې کله تا ته ضرور رسي نو تاسو یې واپس مونږ ته ریټرن کوئ او تاسو خپل ریفنډ واخلئ. دې طریقې سره وکړئ. او که چېرته کینسل کېدلو لکه فار ایگزامپل دا اډر چې دی دا اوس ما نه دی کینسل کړی. دا د دې وجه دا و چې دا آلریډي ډیلیور شوی دی. بیا تاسو څنګه کینسل کوئ؟ لکه فار ایگزامپل دا اډر مونږ کینسل کوو. دلته تاسو کتلی شئ دې سایټ ته هلته به تاسو هغه ته میسج وکړئ ایمیل به ورته وکړئ چې ستاسو اډر چې دی هغه مونږ کینسل کوو که کینسل کېدلو او دلته بیا پرې کینسل اډر باندې کلیک وکړي. کله چې ته اډر کینسل باندې کلیک وکړي نو دلته به تا ته یو بل اپشن راشي. ها نو هلته به ته یو اپشن دی هغې باندې به کلیک وکړي چې یاره کسټمر چې دی هغه خپل مایند چینج کړو. یعنې مطلب زه د کسټمر په خوښه باندې دا اډر کینسل کوم او کلیک به وکړي او سبمیټ به یې کړي نو اډر چې دی هغه به کینسل شي او دا کینسلیشن چې دی دې سره ستاسو د کینسلیشن چې کوم ریټ دی هغه نه زیاتېږي ځکه چې دا د کسټمر په خوښه باندې ته کینسل کړي.